السلام علیکم ګرانو ملګرو څنګه حال دی ښه ټیک ټاک امید لرم روغ جوړ آباد او خوشحاله به یې الله مو خوشحاله لره نن ما تاسو ته د خالد حسرت صاحب د وران تصویر کتاب نه یو غزل راغستی دی دا تاسو ته ډالۍ کومه امید لرم ستاسو به خوښ شي پوهیږم لکه اوس مې زندګۍ طرف ته بیایي ستا مینه مې د ځان سره ځوانۍ طرف ته بیایي پوهیږم لکه اوس مې زندګۍ طرف ته بیایي ستا مینه مې د ځان سره ځوانۍ طرف ته بیایي چنار چنار ځوانۍ دې یم له ګوتې نه نیولې چنار چنار ځوانۍ دې یم له ګوتې نه نیولې په پورته مې د ځان سره سپوږمې طرف ته بیایي او وایي زما خوبونه هم لکه زما سم لیوني دي زما خوبونه هم لکه زما سم لیوني دي وایي زما خوبونه هم لکه زما سم لیوني دي ما تورو تورو شپو کې لیونۍ طرف ته بیایي او ډېر زبردست شعر دی وایي چې که هر څومره منکرم د یار حسن مسلمان کړم چې هر څومره منکرم د یار حسن مسلمان کړم او جی ډېره مننه وایي چې که هر څومره منکرم د یار حسن مسلمان کړم باغی باغی فکرونه مې خدای طرف ته بیایي او وایي پښتون جانان نظر شم خدای یو عادت پکې دی د پښتون جانان نظر شم خدای یو عادت پکې دی وایي پښتون جانان نظر شم خدای یو عادت پکې دی وړې وړې خبرې دښمنۍ طرف ته بیایي او آخري دغه د مقطع ده وایي چې ښه نیت د سړي سوری وي نیت د ښه لره خالده ښه نیت د سړي سوری وي نیت د ښه لره خالده بد نیت سړی په خپله تباهۍ طرف ته بیایي ډېره مننه امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شوي وي په دې کې څه شعر دي چې هغه ډېر اړخیز معنی لري که نه ډېرې ګڼې معنی لري لکه وایي که هر څومره منکرم د یار حسن مسلمان کړم باغی باغی فکرونه مې خدای طرف ته بیایي نو یو خو پکې صوفیزم دی او بل خالد حسرت صاحب چې دی دا ډېر لوی سوچ مالک انسان دی او ډېر ښایسته سړی دی چې څنګه الله تعالی په صورت په سیرت ښایسته پیدا کړی دغه رنګې ذهن سره هم ډېر ښایسته پیدا کړی ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ الله په امان